درنو معزز ورونو خويندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ رمټ اوسئ. موږ د کابل ښار 11مه ناحیه یعنې 315 سیمه کې یو. دلته مو 25 تنو کورنیو ته چې په دې کې معلولین، کونډې، مساکین او بیچاره خلک شامل دي دې ته مرسته راوړې. دا په داسې حال کې ده چې 25 کوره دلته په یوه کوڅه کې پیدا کېدی شي چې ټول مسکینان دي. یعنې د کابل ښار هر طرف ته چې لاړ شئ همداسې مسکینان دي، یتیمان دي، معلولین دي. ډېرې کورنۍ لرو چې هغوی د پس شوي یا چربانګي دپاره صرف یو ګیلاس اوبه څښلي دي او بس، او د ماښام دپاره هم څه نه لري. ډېرې کورنۍ دي چې 2-3 ورځې هم په لوږه باندې تېروي. بیچاره خلک دي، فقیر خلک دي. راځئ چې د الله دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې د ملګرتیا په خاطر د دوی لاسنیوی وکړو او خپلې مرستې ورسره وکړو. الله رب العزت تاسو ته خیر درکړي. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. چی وضعیت داری و حالتت؟ مایوب هستم. خب دستت قطع است؟ خب چشمت چی شده؟ چشمم چی است؟ کشیده شده. خب امی وضعیت زندگی زندگی خونمی کلش بیوه و بیچاره و یتیم هستن. برادر ما مایوب هستیم، یعنی کمک کاری که کردین خیربین خانه تان آورد. خیر باشه. ام رمضان خوب بیچارگی از دیگه خوش نمیگذره، بسیار به خفگی میگذره. چیزی نیست دیگه. چقدر خوش هست امروز بسیار زیاد کلگی خوش است. فضل خداوند عاجش بته. شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بل